کومې ښځې ډېر په شوق کوروالی کوي او خپل خاوند ډېر خوشحاله ساتي. دوستانو دغه معلومات در سره نن په دغه ویډیو کې شریکوم. تر اخرې پورې را سره پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن در سره یو اهم معلومات شریکوم. یقینا چې ډېر پیدا به ترې واخلئ او جون به مو په مزو تیر شي. د نور کلا په شان ستاسو په خدمت کې یوه ویډیو شریکوم. ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. دوستانې هسې هم خره ښځه د کور یو ښایست وي چې یو اسلامي طریقې سره نکاح وتړلی شي، او ځینې ښځې بیا داسې وي چې هغوی خپل خاوند ډېر زیات خوشحاله ساتي. د دغو ښځو یو څو نښې چې نن یې تاسو سره شریکوم. اوله نښه پکې دا وي هغه ښځه چې په ذهني طور باندې هغه خوشحاله وي او خاوند ورله خوشحالي ورکوي، جنګ جګړې ورسره نه کوي او مور پلار ورته په بده نه یادوي، یعنې کنځل وینا ورته نه کوي او نور داسې مسایل ورته نه پیدا کوي چې د ښځې په وجه د هغې ذهني ټینشن پیدا شي. نو داسې ښځې خاوند هر وخت خوشحاله ساتي، ځکه چې د هغوی بیا زیات توجه خاوند ته وي او دغه فکر کوي چې خاوند مې ماته وخت راکوي او زه په خاوند ګرانه یم. دویم قسم هغه ښځې چې خاوندان یې ډېر عمر مسافر وي او څو کاله پس یې خاوند کور ته راشي، نو د هغوی ډېر زیات زړه کېږي چې ډېر په مینه کوروالی وکړي او خپل خاوند خوشحاله کړي او د خپل خاوند ټوله ستوماني وباسي، ځکه چې داسې ښځې ډېر عمر خپل خاوند نه وي لیدلی او د خاوند سره د ملاقات ګپ شپ ډېرې خوښمندې وي. نو داسې ښځې هم خپل خاوند ډېر زیات خوشحاله ساتي. دریم قسم هغه ښځه چې کله ماشوم پیدا شي او د 40 ورځو پورې هغې په ناپاکۍ کې وي او د ناپاکۍ نه پس چې هغوی کله ولامبي، نو ډېر په مینه باندې خپل خاوند خوشحاله کړي او کوروالی ورسره کوي. دوستانو دا و د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.